الله الرحمن الرحیم. ذبح الاطفال، د ماشومانو حلالول. وذهب كاهن قبطي إلى فرعون وقال له، وذهب ولاړ کاهن قبطي کاهن جمع کوهان رازی دا دعوه کوي، یعنی د غیب خبرونو. نو دا لاړه کاهن قبطیو الى فرعون ته، وقال له ورته وویل، یولد مولود فی بنی اسرائیل، په بنی اسرائیلو کې یو ماشوم به پیدا کیږي، یذهب ملکک علی یده، او ستا بادشاهي به د ده په لاس د منځه لاړ شي، یعنی تا نه به ځي ستا بادشاهي د دې د وجې نه. وجن جنون فرعون، او فرعون لیونتوب نور هم زیات شو. اسیم لیونی او سرکش او، نو لیونتوب چې دی د ده نور هم زیات شو. او بس داسې کار یې شروع کو، و امر الشرطة، امر یې وکړو پولیسو ته، ان یذبحوا، دا چې ذبح کی، کل مولود یولد فی بنی اسرائیل، په بنی اسرائیلو کې نوې پیدا کیدونکې ماشومان دې ذبح کوي، دا دې ذبح کی. لیونتوب نورم زیات شو. دی ویل اوهو، دی خو ځان ته رب ویل، خو دی ځان ته ویل، دی ویل چې دغه ټول دبدبه او دا به زما ختمه شي. نو بس ذبح کولو حکم یې وکړ چې په بني اسرائیلو کې څوک هم پیدا کیږي نو ذبح کوئ. ویترکو وکان فرعون، فرعون یرا انه رب الناس، یعنی لیدو به ځان یا ګڼلو به ځان رب الناس، یعنی رب د خلکو، یذبح من یشاء، حلالول به هغه څوک چې خوښه به یې وه. او ویترکو من یشاء، او پرېښودی به چې چاته یې خوښه وه، که صاحب الغنمي، په شان د صاحب د ګډو، یعنی د ګډو خاوند چې وي، یذبحو من غنمه ما یشاء، چې کم ګډی خوښه وي هغه ذبح کی، ویترکو ما یشاء، او چې کمه یې خوښه وي هغه پرېږدي. نو فرعون داسې ځان نه جوړ کړي وو، د خلکو نه یې ګډې ویزې جوړې کړي وو، بس چې خوښه یې وه، بس چې کم کسې کم به یې ذبح کو او کم به یې پرېښودو. نو په دې کې چې دی وانتشرت الشرطة فی مصر، خپاره شول الشرطة پولیس فی مصر، په مصر کې، یفتشون لټولی، پولیس په مصر کې خپاره شول او تفتیش او لټولی شروع کړه. ویبحثون، یعنی تفتیش کولو، تلاش کول به، فاذا علموا مولودا ولد فی بنی اسرائیل، کله به چې کم نوې پیدا شوی ماشوم نه په بني اسرائیلو کې خبر شول، نو اخذوه ذبحوه کما تذبح النعجة، هغه به یې راونیو حلال به یې کو لکه څنګه چې چیلې حلالیږي. نو اخذوه، هغه به یې ونیو، وذبحوه، ذبح یې که، کما لکه څنګه تذبح النعجة چې یو چیلې حلالولی شي تاسې به یې ذبح که. بس شرطي عرضي ته لیږلي وو چې بس کم کس چې ګورئ پرېږدی به نه، چې ماشوم په بني اسرائیلو کې پیدا کیږي دا به ذبح کوئ، ځکه چې دا زما بچایي د منځه وړي. نو وعاشت الذئاب فی الغابه، او اوسېدل الذئاب لیوان فی الغابه، په دشتو میرو کې، وعاشت اوسېدل الحیات ماران، والعقارب لړمان، فی البلد په ښار کې، ولم یتعرض لها احد، هیچ چا ورسره غرض نه کولو.
یعنی مطلب دی خو اوسېدل دوی سره د چا کار هم نه و، خو دا ماشومان بچي دا پیدا شول ټول به ورپسې ګرځېدل، نو دا به یې حلال که. ولكن ما كان لمولود في بني إسرائيل أن يعيش في مملكة فرعون. خو د بني اسرائیلو نوی پیدا شوي ماشومانو ته دا حق حاصل نه و چې فی مملکت فرعون چې د فرعون په بادشاهۍ کې دا ان یعیش ژوند تیر کی. یعنی دی نورو حیوانات و حشراتو خو به ژوند کولو، دی ته هیڅ چا به هم څه نه ویل، خو د بني اسرائیلو ماشومان به چې پیدا شو به یې ذبح کړه. وذبح ألوف من الأطفال أمام آبائهم وأمهاتهم. ذبح کړی شل الوف زرګونه من الاطفال ماشومان امام مخامخ آبائهم د پلرونو و امهاتهم او د میندو مخامخ. وذبح ألوف من الأطفال امام آبائهم و امهاتهم، او زرګونه ماشومان خپل پلرونه او میندو په مخ کې حلال کړی شول. وکان و اليوم الذي، ورځ هغه یولد فيه مولود چې په کم کور کې به ماشوم پیدا کېدلو فی بني اسرائیل په بني اسرائیلو کې یوما عسیرا، یعنی دغه ورځ چې وه سخته ورځ به وه. وکان یوم حزن و بکاء، او دا ورځ به د خفګان او د جړا به وه. حزن خفګان، بکا د جړا. نو نن سبا چې نارینه پیدا کی هر یو کس خوشحالیږي، هلته چې و بس تیاری وي. نو وکان اليوم الذي یولد فيه مولود في بني اسرائیل یوما عسیرا وکان یوم حزن و بکا. او کله به چې د بني اسرائیلو په کور کې ماشوم پیدا کېدو، نو دا به په دې کورنۍ کې ټولو نه سخته ورځ وه، او دا به د خفګان او د جړا ورځ وه. وكان اليوم الذي فيه مولود في بني إسرائيل يوم تعزية ورثاء. او کله به چې په بني اسرائیلو کې ماشوم پیدا کېدو، نو دا ورځ به بني اسرائیلو کې تعزیت او د مړي دعا ورځ وه. وکان و به اليوم الذي، هغه ورځ چې فيه مولود بني اسرائیل چې پیدا کېدو به د بني اسرائیلو ماشوم، یوم تعزیه ورځ د تعزیت به وه، ورثا او د مړي دعا ورځ به وه. د تعزیت او ډېر سخت ورځ به وه په دې بني اسرائیلو باندې. وکان یذبح مئات من الاطفال فی یوم واحد، او په یو ورځ کې به سلګونو ماشومان حلالیدل، کعید الاضحى لکه لوی اختر په ورځ چې حلالیږي. وکانو یذهب ذبح کول به مئات من الاطفال سلګونه ماشومان فی یوم واحد په یو ورځ، کعید الاضحى لکه په ورځ د اختر حلالیږي. یعنی دلته وایي چې په ورځ کې به په سلګونو ماشومان حلالیدل لکه چې لوی اختر په ورځ حلالیږي. یذبح فیه مئات من الغنم والنعاج والبقر، چې پکې په سلګونو ګډان او سیرلي او غویان حلالیږي. یذبح چې ذبح کېږي فی په هغه کې مئات من الغنم سلګونه من الغنم ګډان، والنعاج سیرلي، والبقر او غویان دا پکې حلالیږي. داسې به حلالیدل. یذبح فيه مئات من الغنم والنعاج والبقر، چې پکې سلګونه ګډان سیرلي او غویان پکې حلالیږي. ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شیعا، فرعون په ځمکه کې کبر شروع کړ، ځمکې خلک یې وجعل اهلها شیعا وګرځول، ډلې ډلې شول. یستضعف طائفة منهم یذبح ابناهم، یو ډله پکې کمزورې ګڼل کېده او هغوی زامن به حلالیدل. ویستحیي نساءهم، او ښځې به یې ژوندي پرېښودل کېدل. انه کان من المفسدین، او دی د مفسدینو نه دی. انه بېشکه کان و من المفسدین، د مفسدینو نه فساد کوونکی و. نو په دې عبارت کې فرعون د بني اسرائیلو بچې حلالول چې کم حکم کړی و د هغې ذکر مکمل په دې کې وشو چې څه طریقه به یې کوله، او شرط یې داسې دغه کړي و، خپاره کړي و چې دغه به چې پیدا شي و به ډایرکټ به حلالوي.